و یو طالب العلم د نوې واده وکړو، کله چې واده وکړو او د ورځې به مدرسې ته لاړو، ماښام به چې راتلو ناوخته به راتلو، ښځه به یې ډېره زیاته خفه او غوسه به ورته چې تا خدای تباه کړه. تر اوسه هم ناوخته کور ته راځي او ښځو ته واقعا د اوس هم ښځې همدغسې دي. دوی چې دا نوي ودونه چې وکړي بس خاوند یې 2 دقیقې ناوخته کور ته راشي خو جنجال باندې اخته وي. بس الله تعالی ټول ته هدایت وکړي. نو دغه ښځه هم انتهایی زیات په کور کې به په دې حویلۍ کې به قدمونه به یې وهل راوهل او دا طالب العلم به تر شپې پورې ناوخته په مدرسه کې و. ابو زرعه اوس د ده استاد نوم دی، هغه د احادیثو استاد و، نو هغه سره به اوسېدو. خو کله به چې دا طالب العلم کور ته راغی ولې ناوخته راغلی، ما ته ته پرون ویلي نه و چې وختي به راځې. هغه ورته د حدیثو درس مې زده کولو که نه، د نبي علیه السلام خبرې مې زده کولې، قرآن کریم مې زده کولو. وایي تا دې مو خدای تباه کړي، ته هم جاهل یې، هغه استاد دې هم جاهل دی. دا ښځه ورته وایي واه تا زما استاد پسې خبرې وکړلې. طالب العلم یې غوسه کړو، و چې ښځې که بیا دې زما استاد پسې ویل ګوره خیر به دې نه وي. بس دغه یو دفعه یې اخطار ورکړو. نو په بله ورځ چې دی که نه طالب العلم بیا ناوخته راغی مدرسې ته. چې بیا ناوخته راغی نو دا ښځه ورته وایي چې تا ته خو ما ویلي و که نه چې ناوخته به نه راځې او ته هم جاهل یې او د استاد دې هم جاهل دی. خو دا طالب العلم انتهایي زیات غوسه شو، ورته ویل چې ای زما ښځې دا خو نوي واده یې کړی، یو څو ورځې د ودونو تېر شوي، و ای ښځې زما وایي که چېرته زما استاد جاهل وي او د 1 لاک نه کم حدیثونه یې زده نو ته دې په ما باندې طلاق کوي. اوهو ښځې چې دا خبره واورېدله او بس رنګ یې زیړ شو. ښځه د هېڅ څه نه ډارېږي، خو چې طلاق نوم دې واورېدلو بس بیا پې تبه راځي. نو ښځه په ژړا شو چې دا خبره دې ولې کوله، اوس کېدای شي هغه ته یا یاد یا نه تا خو زه تباه کړمه. دومره غټه خبره خلک کوي. طالب العلم ځان سره سوچ وکړو چې ما ته څه ضرور و چې یو څپېړه به مې والي او 2 څپېړه به مې والي، نو طلاق ته څه خبره وه. بس طالب العلم هم خفه دی، ښځه هم خفه ده چې ما ته پکار و چې ما د خاوند سره خوله نه وي وهلې، ما باید صبر کړی وی. دا خو حدیث زده کوي، علم زده کوي. نو په دې وخت کې دا شپه تېره شوله. کله چې شپه تېره شوله دغه طالب العلم ابو زرعه دا کوم استاد چې و ده ته راغی، ورته وایي چې او زما استاده دغسې بېګا یو جنجال سره مخ شوی یم او زه به چې روزانه کور ته تلمه ناوخته د مدرسې نه حدیثونه مې زده کول، دې ښځې به مې تا پسې خبرې کولې او تا پسې بدې ردې ویل. خو یو ورځ مې اخطار ورکړو، په 2مه ورځ بیا لګیا او بیا یې خبرې کولې. وایي ما ورته ویل که زما استاد ته د 1 لاک نه کم حدیثونه یاد وي نو ته دې په ما باندې طلاق کوي. نو هغه استاد ورته چې خفه کېږه مه، خوشحاله شه، زه مزې کوه. وایي ولې؟ وایي ما ته د 1 لاک نه زیات احادیث یاد دي. وایي څومره؟ وایي 1 لاک احادیث ما ته په یاده باندې یاد دي. هغه مخکینو علماو وایي 1 لاک حدیث راته دا ټول مکمل یاد دي، خو 1 لاک حدیثونه راته داسې یاد دي بچیه لکه تا ته چې څنګه الحمدلله یاد ده. ما ته 1 لاک حدیثونه داسې صحیح حدیثونه راته یاد دي. نو عزتمندو نو موږ ته به استادان ویل چې مخکیني علما به چې وو هغوی به انتهایي زیات د حافظې نه به قوي او انتهایي زیات احادیث به یاد او د علم سره به یې شوق او خواري به یې زیاته په دې علم کې کوله، د زده کړې په علم کې.